سلامونه ملګرو، نیک محمد یم په دې هیله چې راته روغ جوړ یو ټیک ټاک به او د ژوند نه به ښه مطمئن یې، د ژوند نه به ښې مزې اخلي. دې سیټ ته تاسو ویډیو کتله، نو دغه ویډیو کې ښکاره کېدل چې یاره دغه کیراړیان چې کوم دي، دغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم کیراړیان دي، دا یو بل سره د مینې محبت دغه ځای کې اظهار کوي او موږ عوام پښتانه خلک رالګو د یو بل خپې وهو، د یو بل سره نفرت خورو. نو نه ده کول پکار، ځکه چې کیراړیان لوبه هغو کړې ده او نفرتونه تاسو خوروئ. یو طرف ته د پاکستان خلک یې لګیا دي چې یاره افغانانو موږ پورې خندا وکړله، په سټیډیم کې خندا موږ پورې وکړله. بل طرف ته افغانان ته اتڼونه کوي چې یاره موږ د کفارو نه چې کوم دی نو شکست کفارو له ورکړو. نو مسلمان ته د کفر نوم اخیستل دا خو بیخي ګناه ده. سلامونه ملګرو، نیک محمد یم په دې هیله چې راته روغ جوړ یو ټیک ټاک به او د ژوند نه به ښه مطمئن یې، د ژوند نه به ښې مزې اخلي. دې سیټ ته تاسو ویډیو کتله، نو دغه ویډیو کې ښکاره کېدل چې یاره دغه کیراړیان چې کوم دي، دغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم کیراړیان دي، دا یو بل سره د مینې محبت دغه ځای کې اظهار کوي او موږ عوام پښتانه خلک رالګو د یو بل خپې وهو، د یو بل سره نفرت خورو. نو نه ده کول پکار، ځکه چې کیراړیان لوبه هغو کړې ده او نفرتونه تاسو خوروئ. یو طرف ته د پاکستان خلک یې لګیا دي چې یاره افغانانو موږ پورې خندا وکړله، په سټیډیم کې خندا موږ پورې وکړله. بل طرف ته افغانان ته اتڼونه کوي چې یاره موږ د کفارو نه چې کوم دی نو شکست کفارو له ورکړو. مسلمان ته د کفر نوم اخیستل دا خو بیخي ګناه ده. نو داسې الفاظ ته نه دي استعمالول پکار، لکه څنګه چې موږ وینو اورو په دې سوشل میډیا باندې. یو طرف نه د پاکستان کوم عوام دي، سوشل ورکر دي یا سوشل ورکر دي او که نه دي، خو بس دغه نیټ ته ناست دي او دغه نفرت خوروئ. یاره که یو انسان نه پوهېږي، د نه پوهېدو په مقابل کې تاسو داسې مه کوئ چې یاره د بل انسان هغه خو داسې ده چې لوبې یې وګټله په دغه جذبه کې، مطلب بعضې انسان په جذبو کې راځي، هغه په جذبه کې راله یو قسم له د خولې نه یو د خوشحالۍ نه یو اواز ووته، یو غږ ووته. نو تاسو له نه دي پکار چې یاره هغو ته داسې باندې راځي. یو غاړې ته هم زه دغه نفرت نه خپرول نه غواړم، ځکه چې یو شانې موږ ورونه، یو شانې پښتانه یو، نو پکار ده چې د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شو. څوک چې خفه دي د هغې سره هغې له حوصله افزایي ورکړو. نو که پاکستان وبېلو نو څه چل وشو، که په افغانستان وګاڼو نو څه چل شو، ما ورته ویلی څه نو دغه نفرت خورول زما او ستا حق نه جوړېږي. په سوشل میډیا د چا نوم اخیستل نه غواړو. ټول د سوشل ورکر چې کوم څوک هم دي، د افغانستان دی که د پاکستان دی، د هر هیواد نه کلی دي، نو هغه کوشش کوي چې یاره زه په دې وجه باندې بین فالوور پیدا کړم چې زه دې بدي ووایم یا نفرت خور کړم، افغانستان پسې څه ووایم یا افغانستان والا لږې پاکستان پسې څه ووایم، زه بین فالوور پیدا کړم. د خدای خاطر وکړئ، په دغه باندې بین فالوور مه پیدا کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړئ. که چا وګاټه هغه ته هم تاسو ښه احترام ولرئ، که چا وبېله هغه ته هم ښه احترام ولرئ. ولې چې موږ پښتانه یو، د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالېږو، په خفګان باندې د همراضي کوو. نو دا کول پکار چې تاسو نفرت خوروئ. دغه سوشل ورکران چې کوم زه وینم اورم، دا د تېرو 15 کالو نه موږ ګورو وینو چې یاره دا نفرت خوروي ټایم په ټایم، چې کله هم دې ورته داسې موقع میلاوېږي نفرت د خورېدو او یو بل سره دښمني د پیدا کولو کوشش کوي. چې فیسبوک ګوري، که یوټیوب ګوري او که ټیک ټاک ګوري، دغه سوشل ورکران به راپاڅېدلي د خپل بین فالوور دپاره به دغه کوشش کوي چې یاره زه یو څه ګډې وډې ووایم چې یاره ما ته څه نه څه ریسپونس میلاو شي. موږ پښتانه ناپوهه خلک خو بیا داسې کوو چې څوک هم داسې ګډې وډې خبرې کوي، اخوا دېخوا نفرت خوروي، نو هغه موږ سپورټ کوو، هغه ته ډېر کمنټ کوو، د هغه ویډیو چې کوم دی شیر کوو چې یاره فلانکي خو داسې خبره وکړه. نو دغه انسان له بالکل تاسو د ورورولۍ پیغام چې نه درکوو، د مینې محبت پیغام چې نه درکوو، د یو سبق ویډیو تاسو نه درکوله، هغه خلک چې کوم دی تاسو مه سپورټ کوئ، مه شیر کوئ. ټولو ملګرو ته مې دغه خواست دی، دغه هیله ده چې دغه شانتې د مینې ورورولۍ پیغام خور کړئ، د چا په خوشحالۍ باندې خوشحالي بیان کړئ، د چا په خفګان باندې غمرازي جوړه کړئ. نو داسې نفرتونه تاسو مه خوروئ. افغانستان وګاټو، موږ خوشحاله یو، یو انګریز ملک به ګاټو، چې افغانستان وګاټي څه چلو شو. ملګرو ویډیو در سره شیر کړئ.